زمان صاحب ستاسو چې کومې قربانۍ دي د خوږ وطن پاکستان دپاره او د پاک فوج دپاره هغه د چا نه سپټ پناه نه دي 6 ستمبر چې د یوم دفاع په نوم باندې نمانځلی کېږي په پاکستان کې 6 ستمبر 2021 حوالې سره به څه پیغام وسله نه وه میلاو وسله بیا هلته بنګال کې میلاو شوله هوایي جهاز ته وختو په هوایي جهاز کې چې کوم دی شپږ نیمې غنټې مزل مونږ وکړو په سمندر چې کوم دی زمونږ څونه اسپاین چې دي که د دې قرآن راوړی زه یې په لاس کېږدم دا په ګولۍ نه دي مړې ګورې دا په سیاست مړې دي دا د بنګال څومره مخلوق چې و ښځو له یې ټوپکې ورکړې وې په سټیمبرو کې به سمندري بیړۍ ډکې راتلې او بنګالیانو خلکو ته به یې وسلې انډیا ورکولې ولې حکومت ته وسله هډکواټرو او په لیلګنج باندې شمس الزمان اسپایي د څه کردار ادا کړي زما سره ایلمجي و او د ایلمجي بیرل دومره ګرم شو چې چوړی یې ماتې کړې او سمندر ته یې ودانګل ما کې چې کوم جنګونه راغلي وو په پاک فوج کې دوی شامل وو او دغه وخت غازي هم دی مجاهد. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه مراد علي سرکاني. ګرانو قدرمنو کتونکو، هر کله زمونږ د ایم ټي وي ګسټ چې کوم پروګرام وي په هغې کې مونږ داسې میلمانه کېنو چې د هغوی نه مونږ څه زده کړه وکړو، تاسو ته په سکرین باندې د هغوی د زندګۍ حال احوال یا د هغوی سرګرمۍ وښایو. نن را سره په پروګرام کې میلمه دی جناب شمس الزمان عرف ټیکهدار. د چا تعلق چې د الو کلي سره دی، د هغوی سره به نن معرکه کوو چې د هغوی په زندګۍ کې د هغوی څومره ایکسپیرینس دی، څومره تجربه ده. هغوی په پاک آرمي کې پاتې شوي دي او په دوو جنګونو 1965 او 1971 کې شامل شوي دي او په هغې کې جنګېدلي د دشمن خلاف. د ټول نه لومبې شمس الزمان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. وعلیکم السلام. لومبې پوښتنه زمونږ ستاسو دا ده چې د زندګۍ څه ایکسپیرینس دی، تاسو ډېر عمر دی او په دې دنیا کې تاسو زندګي تېره کړه، د زندګۍ ایکسپیرینس راته ووایئ، تاسو په مخې ته څه تېر شوي دي هغه ټول زموږ سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې زه یو ډېره کمزورې هستي یم، غریب سړی یم او تاسو زما نه دا انټرویو واخیستله او ټول پاکستان ته تاسو د دې میسج پاس کوئ. نو زه ستاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زما نه هېڅ وانه غوښتله او فی سبیل الله کې تاسو دې محفل ته راوستم او ټول پاکستان مو زما په حالاتو رجون خبر کړ. د 65 په جنګ کې چې کوم دی نو کله چې موږ لاړو محاذ ته ورسېدو په راجستان سیکټر باندې، نو په هغې کې چې کوم دی نو برګیډ کمانډر راغی، یکدم په هلیکاپټر کې کوز شو او د اډر وکړو چې د انډیا 120 ټینکونه را روان دي او کاسراباد چې زموږ نه کراس کړو نو کراچۍ کټ اپ شوه او یکدم چې کوم دی کبربندونه اوچت کې او ټینکونو ته څملی. نو اول نمبر زه ډېر ماشوم وم، زما یوه ناوې ښځه ما پرېښودې وه، بل چې کوم دی نو زما ماشومان 2 بچي ما نه پاتې شوي او اول نمبر د دې خبرې زه تاسو ته قرآن خورم چې اول نمبر د بمونو دغه کمربند ما چت کړی دی او په دې کې چې کوم دی برګیډ کمانډر اواز وکړو چې نیکسټ چې هغه غونو کې 2 کسان راوتل چې بیا اواز وکړو چې نیکسټ نو 6 کسان شو مونږه. نو بیا هغه چې کوم دی تماچې ته لاس کوي، زما ښځه به بم تړي، زما لور به راځي بم تړي، زه به تړم. وی ګولۍ له برتې شوې راوځېد، یکدم یې 6 کسان راویستل او زه یې سنټر ته کړم او ما ته یې کېده و بچې په شی وټپولم، یې خدای دې د توت باد نه وساته او د انډیا په ټینکونو ستا غوښې نه ولګوم. نو بیا موږ د هغې نه بیا چا اټیک شروع کړو، واپس وتښتېدل او اویا میله مخکې د دشمن په علاقه کې موږ پرېوتلو او دشمن له مخه شکست ورکړو او په دغه وخت کې چې کوم دی په اټیک په ټایم کې یعنې خدای په سر زور دی چې دروغ نشم ویلی. ما سره چې کوم دی 1 ټوپک و، 8 ډزې کارتوس 8 ډزې ټوپک و، 8 کارتوس بیا غوړل او 8 سیکان زما نه مخکې شو، 8 سیکان ما د شا پرې پټ ویشتلي دي او مردار شوي دي. بیا دا دونه قربانۍ باوجود ما ته صرف 12 چوټي په انعام کې میلاو شوله. نو زه د دې قابل یم، زه د پاکستان د افسرانو شکریه ادا کوم او په دغه وخت کې زما سره ډېره کمزوري کړې ده، زه د ډېر انعام لایق کوم. یو 15 ما ته لګېدلی په پاکستان هېڅ اثر نه پرېوته. دا 2 یونټې د انډیا په یوه یونټه کې راځي 1300 نفري او پې خبر ورکړو چې 30 کسان ته نه بچ شو، ما ولیدل چې وتښتېدل، ګاډي او هر څه د هغوی په ځای تباه شو. دا وه د راجستان یو کهاني چې ما تاسو ته بیان کړله. شمس الزمان صاحب دا راته ووایي چې تاسو د 1971 چې کوم د بنګلادیش جنګ و 71 کې هغې کې هم تاسو شامل شوي، د هغې ښه حال راته ووایي، په هغې کې څومره سختې تاسو تېرې کړې وې، څه تکلیفونه؟ کله چې هنګامي حالت په بنګال کې جوړ شو نو زه یکدم د خپل مردان سنټر ته حاضر شوم او ما وویل چې زه بنګال ته تلل غواړم او کېدای شي د جنګ خطره ده
او دا د ما فرض دی چې خپل ډیوټي ته حاضر شم. نو برګیډ کمانډر ما ته په سنټر کې ووی چې یو جنگ دې کړی د 65 بیان نه نه لګم ښکلې ځواني دي دا او په بنګال دې نور کوم. ما ورته چې جی په ورځ د قیامت به زمانه الله تپوس کوي تا ته حکومت تربیت درکړې او تا د کوپر او د اسلام جنگ ته ولې نه. نو مې ځای په شاوټه پولم چې د خدای ته بعد نه وساته او موږ لاړو کراچۍ ته ورسېدو. کراچۍ کې چې کوم دی نو بس ورځ د ایثارو او بیا چې کوم دی نو وردی مرزی موږ ته میلاو شولې د پوځ د سامان چې څومره د وردی د انسانیت او هغه میلاو شو. وسله نه و میلاو، وسله بیا هلته بنګال کې میلاو شوله. هوایي جهاز ته وختو، په هوایي جهاز کې چې کوم دی نو شپږ نیمې غنټې مزل موږ وکړو، په سمندر روانو او الله په هوا کې د حادثې نه بچ کړو. جهاز پټ مشین یو مشین کار پرېښود او بیا بلټونه مو وتړل، توپان راغلی، خدای د هغې نه هم بچ کړو. بنګال کې چې په ایرپورټ باندې کوز شو نو په ایرپورټ کې وسله پرته وه او هغه وسله چې کوم دی نو 80 دانې کارتوس او یو غوږین ټوپک یې فوراً وچتوی. چې کوم افسرانو به زمونږ ډیوټي کوله په بنګال کې هغه ځای کې چې کوم دی د هغې نه به هغې په څه طریقه باندې میسج واخیسته او لیکل به یې ترېنه واخیستل، بازان به پوهه نه و او به یا نشه و یا به اوده و. او دا جینۍ به چې کوم دی د ګورېلې 1.5 لاک جینکۍ راغلې وې د انډیا نه، ماډرن جینکۍ وې دا راغلې وې، دا ګورېله ګرځېدله. دا به زموږ په پوځ په افسرانو پسې ګرځېدې، پوځیانو پسې به ګرځېدې، چا نه به یې څه انکوایري وکړله نو بس شپېله به په هغې باندې اټیک وشو. زمونږ خلک زیات په دې طریقه مړ دی. بل زمونږ خلک چې کوم دی زمونږ څونه اسپاین چې دي که د دې قرآن راوړې زه یې ته په لاس کېدم، دا په ګولۍ نه دي مړې ګورې، دا په سیاست مړې دي. د هنګامي حالات کې چې کوم جنګ ونښته، جنګ اعلان شوی و نو چې دوی به ما له راورسېد نو دوی به ما ته په دوربین باندې د انډیا ګنر صحیح کو. زما په خدای قسم دی د 1000 ګز نه به ما انډیا ګنر ایسته او دوی به ویې ته به بل سړی نه ولې ته ګنر وله، نو ما به ګنر خاص پر یې کپاړی ایسته، زما نه به خطا کېدل نه، په دې مارپور غوږین به مې ایسته. نو ما چې په بنګال کې کوم قربانۍ کړي دي که دا جیتي کپتان جمدي په دنیا نو ورسره کشورګنج تپوس نه وکړئ چې په کشورګنج هډکواټرو او په لیلګنج باندې شمس الزمان اسپایي د څه کردار ادا کړي. زما سره ایلمجي و او د ایلمجي بیرل دومره ګرم شو چې چوړی یې ماتې کړې او سمندر ته یې ودانګل، ما مخې ته اوبه یې او یو نړۍ پولو په هغې به د شپې زما ورته مخامخ مورچه راغلې وه. موږ درې کم اتیا کسانو د دښمن 1500 پخه نپړي وه او راکرلاچرې ماټرې به یې په موږ چلولې. او زما په خدای قسم دی په دغه ځای باندې په دې ایلمجي باندې زما په دویم بیرل کې چې کوم دی د دښمن ګوری راننوته او لکه د ګاڼۍ د پوک پټاو شو، څنګه چې د ګاڼۍ نه د ګني دغه وځي چلکه وځي داسې پټاو شوی و. زه خدای بچ کړم خو د هغې د لاسه زما اوس هم بازو خراب دی چې زما یوه ګنټه زما لاس شاته مخې ته نه راوړېده، دومره زور یې ما له دې ګولی را کړی و. او هغه مې جیټي کپتان چې سهار زمونږ معاینې له راغی مونږ 12 بجې اټیک کړی و او سهار د 5 پورې مونږ له راوېدو نو دښمن مخه وکړه وتښتېد او دی جیټي کپتان به په اقرار سره 20 د سره جیټري او د به په 20 کارتوسو 20 کسان باقاعده ایستل او دغه شان زه د ګن ډېر ماهر وم او د چې هغه چیکن وکړو نو 8 کسان زما د مورچې مخې ته مردار پراته وو او کم از کم یعنې چې کم پرېوتي وو نو 80 کسان چې کوم دي سمندر ته پرېوتي وو. تیار متیار پرېږدوی بنګال تلو واله دی، شا بیا تیاري کوې ځای ځان وباسئ. نو هغه وخت کې چې کوم دی نو مونږ راووتلو او مړي او ټوپک یې زمونږ نه 10 کسان شهیدان شوي وو، 14 زخمیانو په هغه 5 کم اتیاو کې. اوس هم چې کوم دی زه واده کوم د خدای سره چې خدای دې جنګ نه جوړي او که جوړ شو نو زما په خدای قسم دی زه تابعدار یم، په نیمه شپه به زه ځم. ولې دې کې د کوپر او د اسلام سوال دی او زه دا سوال کوم حکومت ته چې ما وغواړي او ما دا جیپ شټاپ وغواړي د ده سره زما یو منصوبه ده او چې دا منصوبه یې زما نه واخېسته نو د الله په فضل او په رحمت سره زما په خدای قسم دی که ټوله دنیا د پاکستان سره وجنګېږي نشي جنګ ورسره کولی. خو ما وغواړل ګورې زه یو کمزوری اسپایي یم او زما په دې سینه کې ډېر څه پراته دي. زما مثال ګورې د لال دی او زه ګورې بهلول دانه یم د حکومت په پوځ کې. ما په سمندار سنټر کې ما خپل د پنسن سوال وکړو، زما حساب یې د ریکارډ نه راوغوښته 3 میاشتې او 3 کاله زما د سروس نه کټ کړه. ستا 9 کاله سروس دی. ما ولې د بنګال سروس تا نه کټ شو؟ نو مې دا جیل ده. نو ما ته یې ویل جیل کې تاسو کومه توره کړې ده؟
تاسو خو په بنګال کې هغه غول مو اوس هم پراته نو مې د بنګال زما د پلارو PA دی مې برګیډ کمانډر نه و. شی دا دی چې صاحب مهرباني وکړئ د فوج افسران چې کوم دی زما دا خبرې ښه په غور واورئ. زه اوس هم چې کوم دی ما کې د ایمان جذبه ده او زه سوال کوم چې ما د خدای د کافر د ګولۍ نه وساتي او د کافر ګولۍ به ما له خدای نه راولي او ما به خدای زما ګولۍ به خدای کافر لبي. او زه ډېر رښتونکی یم، زه ډېر زړور یم، زه د ډز نه نه یېرېږم. شپږ شلي ډازونه په موږ راغلي وو، په وایي سړک یې راګیر کړي وو او د انسانانو غوښو به سړکار کوو. او په دغه وخت کې چې کوم دی موږ خدای پاک بچ کړي وو او په 800 نفره کې موږ دوره پاسه 200 کسان خدای بچ کړو او 260 میل مزل موږ 15 ورځو کې کړی دی. او په لارې چې کوم دی ټول فوج ته پته را چې څو ځایه موږ ته امبوش لګېدلی وو او هغه موږ دوره پاسه 200 کسان دوره نه مړو. نو د 200 کسانو موږ ګواهي وکړله. نو زموږ الله هلته مدد کړی او بیا به مې مدد کوي او بیا به مې مدد کوي. او زه چې کوم دی اوس هم کفن په سر ولاړ یم، خو زه افسوس کوم چې موږ دونه قربانۍ تېرې کړې. په جیل کې موږ له شیشې راکړلې شوي دي. یو کال وشو چې د شیشو د بیمارۍ نه زه لږ په امان شوم، ما له ګورنمنټ علاج نه دی کړی. جی ګرانو کتونکو دا و شمس زمان اور په ټیکدار صاحب چې زموږ سره ډېر تفصیلي خبرې اترې وکړې. د دوی زندګۍ کې چې کم جنګونه راغلي وو په پاک فوج کې دوی شامل وو او دغه وخت غازي هم دی، مجاهد هم دی او د زندګۍ یو لویه تجربه دوی سره وه. زمونږ ټول پاکستاني قوم له حکومت له پکار دي چې دا زمونږ یو ډېر اهم اساسي دي، دا مجاهدین، دا غازیان کم چې د 65 او د 71 په جنګ کې جنګېدلي دي دشمن خلاف، د دوی د خیال وساتلی شي، دوی د عزت ورکړی شي، دوی د هغه مقام ورکړی شي چې کوم مقام دوی حقدار دي. امید لرم زمونږ د نننۍ پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. اجازه ترې اخلم. د لوی الله په امان.